او گریوان په مخامخ چې کوم د عورت اندامونه دي زنانې پیژني. د دې د پټولو امر موږ ته شریعت کړی زموږ خویندو ته چې تاسو به دا پټ ساتئ. البته یو مسله چې شریعت په هغې کې تاکید وکړي نو په هغې کې به فایده وي دنیوي او اخروي دواړه. نو معلومه دا شوله چې داسې یو څادر چې په هغې کې دغه څیزونه پټ شي کوم چې دلته شریعت یاد کړه نو لکه زموږ او ستاسو په دې وطن کې چادري نه عزتمندو بعضې خبرې کې منګه نرمي کوو اسلام ډېره سختي کړې ده او بعضې خبرو کې منګه سختي کوو اسلام نرمي کړې ده. هغه د دې وجې نه زموږ نه کېږي چې زموږ لا علمي وي. وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين والمرسلين إلى يوم الدين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسلك مسلكهم وترسم خطاهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحققين والعلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين إلى يوم الفصل والحساب والجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. منګه بحث مخکې شروع کړو د زنانه دپاره د کور نه د وتلو څه بعضې شرایط مو بیان کړي خو هغه شرایط او آداب مو اجمالا بیان کړي تفصیلا نه غواړو چې په هغې یو شرایط باندې څه ناڅه دلایل ووایو دې دپاره چې د بعضو اورېدونکو په زړونو کې سرانې شي. اوس هم زمونږ د بعضې ورونو د لاعلمۍ د وجې نه هغوی دا تهمت تړي په دې علماو باندې وایي دا د علماو خپل جوړ شوي خبرې دي. اسلام د دې په اړه دومره سخت نه دی. نه عزتمندو بعضې خبرې کې منګه نرمي کوو اسلام ډېره سختي کړې ده او بعضې خبرو کې منګه سختي کوو اسلام نرمي کړې ده. هغه د دې وجې نه زموږ نه کېږي چې زموږ لا علمي وي پوره تحقیق مو په یو مسلې باندې نه وي پوره علم مو نه وي. البته یو مسله چې شریعت په هغې کې تاکید وکړي نو په هغې کې به فایده وي دنیوي او اخروي دواړه. په هغې کې مونږه د زنانو دپاره د کور نه د وتلو شرایطو کې اجمالا تقریبا 14 شرایط بیان کړي. اول شرط پکې دا و چې زنانه کله د کور نه وځي یا په څادر کې او یا په چادري کې دې کې به خپل ټول بدن پټوي ځکه چې په دې کې اصل کې اسلام زنانو ته د دو ځایونو د پټولو حکم ورکړی دی. یو ته ګریوان وایي
او گریوان په مخامخ چې کوم د عورت اندامونه دي زنانې پیژني د دې د پټولو امر موږ ته شریعت کړی زمونږ خویندو ته چې تاسو به دا پټ ساتئ او مخ به م نه ښکاره کوئ په دې دواړو باندې خبره کوم وجه دا ده د دې دواړو د پټولو حکم الله ځکه کړی چې دغه دواړه اندامونه که هغه مخ دی او که هغه مخامخ اندامونه د زنانه دي په دې کې داسې کشش الله اچولی چې په دې سره نارینه خود به خود دې ته مایله کېږي که چېرته د دې د حفاظت نه وي د پټولو همدغه وجه ده چې زمونږ فقها زنانو ته په لمانځه کې د پیوسوالي حکم ورکوي زنانه چې څومره پیوسته رکوع کوي او پیوسته سجده لګوي نو د حیا او د عزت اندامونه به یې راغونډي قرآن عظیم الشان ذکر کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الہ العالمین جل جلالہ په سورہ نور کې آیت نمبر 11 کې فرمایي وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اے زما حبیبا دی امت ته دی وایا چې خپل صادرونه دی په خپلو ګریوانونو باندې راواچئ د ګریوانونو نه مطلب دا چې مخامخ اندام عورت ته دی پټ کی یعنی پسینو باندې دی راواچئ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وایا د زنانو ته چې د خپل صادرونه خپل پڼوی واچئ په مخامخو ګریوانونو باندې د ډیر تاکید د پاره رب العالمین جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمای سورہ احزاب آیت نمبر 950 کې الہ العالمین جل جلاله فرمای یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے محبوبہ یا ایها النبی اے نبی قل لازواجک تو آیا خپلو بیبیانو تام وبناتک او خپلو لوریانو تام ونساء المؤمنین او عامو زنانو د مؤمنانو تام دا حکم د خپلو بیبیانو تمو کا دا حکم د خپلو لوریانو تمو کا دا حکم د خپل امت تمو کا حکم سده یدنینا علیہن من جلابیبہن علماء وی یعنی کدی سے ضرور کار پسی بیرونوزی یدنینا علیہن من جلابیبہن خپل صادرون دی لوی صادرون دی پزان باندې را کشکاگی پگریوانونو باندې دی راواچی مخامخ دی د ځان نتاو کی زکه په صادر کې د زنانو حجاب پټوي عورت د زنانو په دې کې پټوي نو قرآن عظیم الشان دا حکم کړی دی دا د یو مولوي صاحب یا د یو فقیه امر نه دی او قرآن ویلی دی محمد ابن سیرین رحمه الله چې دا د امام بخاری رحمه الله استاد دی هغه وایي چې ما د خپل استاد نه پوښتنه وکړه د دې آیت متعلق چې د دې څه معنا ده یدنینا علیهن من جلابیبهن وایي د دې طریقه راته وښیه څنګه طریقه کې به دا صادر ځان تاوي وای ما ته زما استاد محترم فرمایل فغطى وجهه ورأسه وابرز عينه اليسرى دا غټ صادر چې د اغوستو په وخت کې خپل ځان نتاو کی خپل مخ او سر د پاغه باندې پټ کی فغطى وجهه ورأسه مخ او سر د پاغه باندې پټ کی
و ابرز عینه الیسرا او چپا سترګه یعنی چپ طرف ته سترګه د ښکارا کی. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے ذکر کئی اور صاحب د صفت التفاسیر ہم ذکر کر ہم دے آیت لان نو یدنین علیہن من جلابیبہن معلوم شوا صادر بسنگت آوئی سر بم پکی پٹئی مخ بم پکی پٹئی مگر یا وستر گبیوی آغا بربندوی چلارا ورطا معلومش. نو معلومه دا شولا چې داسې او صادر چې پاغي کې دغه سيزونه پټ شي کم چې دلته شریعت یاد کړ لکه زمونږ استاد په دې وطن کې چادري بهترینه طریقه ده. بعض خلک دا چې وایي دا زمونږ استاد د افغانانو کلتور نه ده. بعض خلک چې وایي هغه आवाज پورته کې وای دا بوجي ده. بعض خلق دی آغی پا کیا آوازونا پورتا کی ویدا دا زنانو سر ظلم دے نا عزت مندو دا سن دا. قرآن داوئی چی پا ہر سیز سر پردہ رازینو دا سے ہو کئی مونگو تاسو گورو چی چا درائی سر خ پردہ رازی کئی چی وی کی بہتر دا. او بلا خبر دا چی منگ تا معتبر گور اسلام دے افغانیت رستی خبر دا منگ یقین لرو چې افغانیت او اسلام سره په ټکر کې نه دي. صحیح دا کچیرته په چادرې باندې څوک راځي نه وي بل قسم لباس کوي خو صحیح دا پاغې کې د خپل عورت پټو ساتي. څه چې د پټېدو حکم الله کړی صحیح ده صادر دې ځان نه تاو کی. دویم شرط پکې علماء دا ویلو چې دا کما چادری چې ده پسرای یا کم حجاب ده پسرای نو دا بګوره خېستنی وی ډولۍ بنئ زکا ډولۍ ته د خلکو توجه راګرځي. داسې چادری بن پسرای داسې حجاب بن پسرای چې پاغي باندې د ډول او د خایز د پاره کار شوی وي نقش نگارونه پی جوړ کړي کاغه ته د خلکو سترګې راوړي کړه. ذکر چې رب العالمین جل جلاله قرآن عظیم شان کې سورہ نور کې الہ العالمین جل جلاله پایت نمبر 1 کې فرمای ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وما بطن الا ما ظهر منها. الہ العالمین فرمائی دا زنانه د خپل زینت نه ښکارا کوي مگر کوم د دینه چې په خپل حرکت کولو سره ښکارا کیږي نو خیر ده. مثال په توګه باندې لاس شو یا پلاس کیا چولی بنگلی شو چې هغه او خوځيږي نو څنګه आवाज وکړي نو کچیرته په خپل ښکارا شي نو خیر ده. خدای به کوشش د ښکارا کولو دا غي نه کوي. نو علماء لیکي په دې آیت کې عموم ده د خیسته ټوټو د خیسته جامو خیسته برقی یعنی خیسته چادری دا بنخ کارا کوي. صاحب د معارف القرآن ذکر کړی دی چې امام جساس رحمه الله فرمای کله چې الله تعالی په دې آیت کې ولا یضربنا بارجلهن ليعلم ما يخفين من زینتهن رب العالمین جل جلاله فرمای زنانه چې کله د کورون نوځي نو پس مکه باندې په زور بخپنه وهي د دینه منع کړی دا ولا یضربن بارجلهن بخپو باندې به مضبوط نه وهي د ازمکه ليعلم ما يخفين من زینتهن دې دپاره چې د دې د زیوراتو आवाज بل څوک وانوري اپټ چې دی هغه پټ پاتې شي ځکه چې دا قدم په زور واخلي نو هغه بنگړي موازو کیو که څه په کالوي پوریو هم شلنګ आवाज وکړي
نو کله چې مونږ دې پابندیانو ته ګورو نو زنانو د پاره ښایسته چادري اغوستل ناجایز ګرځېږي ځکه چې هغه پټ زینت دی چې قدم مو وهه مضبوط که شړنګ به وچ څوک به یې واوري دا خو ښکاره زینت دی که نه په سر باندې پروت وي صاحب د احکام القرآن علامه جساس رحمه الله ذکر کوي د دې آیت لاندې لیعلم ما یخفین من زینتهن قدم بزک پزمکه باندې په زور نه وایي دې دپاره چې هغه پټ زینت یې ښکاره نه شي شړنګ آوازونه کې قال ابو بکر جساس رحمه الله قد عقل من معنى اللفظ النهي عن ابداء الزينه واظهارها لورود النص في النهي عن اسماع صوتها اذ كان اظهار الزينه اولى بالنهي مما يعلم به الزينه صاحب د احکام القرآن ذکر کوي وای چې کم پټ زینت دی هغه د لغت سره ښکاره کېږي شړنګ آواز کوي نو چې الله د هغې نه منع کړی دی نو ښکاره زینت به ولې منع نه وي ښکاره زینت هم منع کړی حافظ ابن حجر رحمه الله هغه په فتح الباری کې او احکام الاحکام دې صاحب هم ذکر کړی او صاحب د فیض القدیر هم ذکر کړی دی هغه فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانه مسجد ته د راتلو دپاره په وخت چې دوی مسجد ته راځي نو په دغه وخت کې به دوی خوشبونې استعمالوي ښه دې نه منع کړي ځکه زینب رضی الله تعالی عنها دا روایت ذکر کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل اذا شهدت احداكن المسجد فلا تمسن طيبا کله چې ستاسو یو نفر مسجد ته راځي ای زنانو نو خوشبو دې نه استعمالوي او علماء کرام لیکي ځکه د خوشبو نه منع راغله چې سبب یې دا و چې شهوت طرف ته خلک دعوت وي نو دې سره دا معلومه شوه چې زنانه د کور نه بیرون وځي نو په هغې وخت کې به خوشبو نه استعمالوي ځکه دې خوشبو سره د خلکو شهوتونه راپارېږي اوس دغه خوشبو څه ته وایي د دې سره تړل لوازم دي مثال په توګه باندې ښایسته جامې بنا چې داسې جامې چې پړق پړق والی چې کله لمر ته مخامخ شي او ته بیا کتی نه شي زیورات به خپل نه ښکاره کوي کم سره چې د دې په لاس باندې دي کمې ګوتمې چې د دې په ګوتو باندې دي خلکو ته به یې نه ښایي چې هسې اوازونه کوي دوکاندار ته دا په څو دی او دا په څو دی دا په څو دی او دا په څو دی چې خپل هغه چل چل کې زینت ورته ښکاره کړي د فخر او د غرور لباس بنا چې او خلکو سره به اختلاط نه کوي دا ابن حجر رحمه الله ذکر کړي دي او چې د دې معنا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فلا تمسن طیبا خوشبو دې نه استعمالوي نو هغه وایي ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة وې دې دپاره دا منع شو چې دا خلکو ته دعوت ورکړي شهوت طرف ته او دې سره سره وایي نور څیزونه منع دي چې دا به نه کوي که حسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال امام ابن حجر رحمه الله فرمای خیسته جامې بنا چې زیورات به خلکو د نه ښکاره کوي د فخر والا لباس بنا چې او خلکو سره به اختلاط نه کوي ابن حجر سے اوسنی سړی نه دی ډېر مخکینی عالم تېر شوی دی او شارح د بخاري دی امام ذهبي رحمت الله علیه فرمای چې په کومو کارونو په وجه باندې په ښځې باندې لعنت ورېږي باغې کې یو خبره دام ده چې ښځه د پردو سړیو په وړاندې خپل زینت ښکاره کړي امام ذهبي رحمت الله علیه فرمای کومو کارونو په وجه باندې چې په زنانه باندې لعنت ورېږي باغې کې یو دام ده چې ښځه د پردو په وړاندې خپل زینت ښکاره کړي یو پکې دام دی ومن الافعال التي دا هغه افعالونه چې په دې باندې لعنت ویلی شوی دی
نیو پکې دا ده اظهار الزینه ده زینت ښکاره کول الکبائر للذهبی جلد نمبر اور صفحه نمبر 115 کې ذکر کړي نو کومو تاسو فکر وکړو د پردې مقصد بم داوی چې د زنانه خایست حرکات او سکنات د پردو سړونه پټ شي نو اوس چې چیرته مونږ تاسو دغه چادری راواخلو او دینه په خپل زینت جوړ کو د نورو خلکو توجه ورته ورواړو نو بیا خو د پردې مقصد حاصل نشو کنه باید چې د پردې مقصد په داسې انداز باندې حاصل شي چې دا پټم شي او پردې هم راشي او شریعت د خوانغه حکم چې کم دیم تطبیق شي بعض خلک بیا دا وایي داسې بوجي مرتا چولې دا خو زنانو سره ظلم نه صاحب اسلام د چا سره ظلم نه کوي سره زرم زر دی او سپین زرم زر دی سپین زر په دیوالونو کې راځوړن دي د دکان مگر سرو زر ته دنا یو پیټي جوړه کړي د شیشو بیاغه کې یو بل غوندې وړه غوندې بکسه جوړه کړي پاغه کې د سره زریخي وي نو کته اوس دا وی چې دا دې بے قدرې نو دا غستاله ونتوب دی اسلام چې زنانو تداو کم کوي د پاره کوي چې تاسو سو کوي تاسو خپل هغه پردې په ځای راوړئ مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه ذکر کوي ولا یبدین زینتهن زنانه د خپل زینت نه ښکارا کوي وای په دې آیت کې د زینت نه مراد لباس دی وای نو قران ویلی دی ولا یبدین زینتهن زینت نه ښکارا کوي دلیل کې دا آیت پیش کوي یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد دلته وای د زینت نه مراد اتفاقی لباس دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اهم پدې آیت کې ولا یبدین زینتهن کې د زینت تفسیر هم د څه کړه ده چې زنانه به خيستا کالی او زیورات نه ښکارا کوي خلکو ته بلکې د چادری په واسطه باندې او یا د غټ صادر په واسطه باندې بخپل دا زینت پټي خلکو ته به نه ښکارا کوي او که ښکارا شو ګوره دا حرام ده دینه بزان ساتي باید چې مونږ تاسو مسلمانان د اسلام حکم د زړه په مینه باندې واورو ګورا دا خبره نه ده چې دا اسلام چاته کړي نه چا پر خندانی مکوې د خپل دین اسلام نه باید مونږ تاسو خبر شو دا نه دی یو مولا کار دی نه دی یو امی کار دی دا د قران حکم دی ګورا قران مونږ ته دا سوای رب العالمین جل جلاله دې مونږ تاسو مؤدبین وګرځي